هیڅ کله له دغه و ډوله کسانو سره ملګرتیا مه کوئ. که غواړئ خوښ اوسئ، ګټه وکړئ او جنجال مو کم وي، د ملګرو په انتخاب کې دقت وکړئ. هغه کسان چې لاندې اووه ځانګړنې لري د ملګرتیا لپاره مناسب نه دي. د دوی له ملګرتیا لاس واخلئ. اول، تر اندازه زیات سیالیکښ کسان. کوم کسان چې تر اندازې زیات سیالي کوي، زړه یې غواړي چې تاسې سره هم سیالي وکړي. هغه کسان چې په تاسې بریا نه لورېږي او غواړي تر تاسې یو ګام وړاندې وي، د ملګرتیا وړ نه دي. دوهم، منفي فکره او بدبین وګړي. کوم کسان چې نیم ډک ګیلاس نیم تش بولي، منفي کسان دي. دغه شان وګړي ستاسې انرژي او هیلې هم وژني او د ځان په رنځ مو اخته کوي. هغه وګړي هم د ملګرتیا وړ نه دي چې تر منفي فکر سربیره د خیر خبره په خوله نه راځي او هیڅ مثبت هیله نه لري. دریم، پټ میزن کسان. پټ میزن اصطلاح هغه کس ته کارول کیږي چې په خوله یې یوه وي او په زړه یې بله. هغه کسان چې ستاسې سره د خولې ملګرتیا کوي، که یې پیژنئ فوراً یې له ملګرتیا لاس واخلئ، ځکه دغه شان خلک په ملګرتیا نه ارزي. څلورم، چې ناسمو کارونو ته مو هڅوي. ځینې ناکام یا هغه کسان چې په خپل ژوند کې لاسته راوړنه نه لري، نور کسان هم ناسمو کارونو ته هڅوي. که پوهېدئ چې ملګري مو هر وخت داسې مشوره درکوي چې ستاسې د پرمختګ مانع ګرځي، نو د ملګرتیا له لیستې یې وباسئ او ورو ورو ځان ترې خلاص کړئ. که غواړئ کورس ته لاړ شئ او ملګری مو درته وایي چې نه چکر وهو، یا غواړئ سیګرټ ترک کړئ او دی پر ځای د دې چې لا انګېزه درکړي درته وایي چې بې اجله مرګ نشته، وهئ یا یې نن ووهه. دا هغه ملګري دي چې جدي زیان در اړوي. پنځم، غیبت ویونکي کسان. هغه کسان چې په نورو پسې بدې ردې خبرې کوي او د نورو ملګرو رازونه افشا کوي یا عیبونه ښکاره کوي، دا کار ستاسې په حق کې هم کوي. دوی چې له بل ملګري سره کینی، ستاسې په کم ویلو لاس پورې کوي او د 1 روپۍ مو کوي. دغه شان بې کیفیته وګړي د ملګرو له لیست ایسته واچوئ. شپږم، چې معلوم دریځ نه لري. ځینې کسان داسې وي چې یوه ورځ مینه در سره کوي او بله ورځ سلام هم نه در باندې اچوي. یوه ورځ چې درته اړتیا یې وي ځان در قربانوي، بله ورځ چې ګوري په کیسه کې دې نه وي. دغه شان خلک مو هم وخت بې ځایه مصرفوي، له احساساتو سره مو ناوړه لوبې کوي او خفه کوي مو چې باید فاصله ترې واخلئ. اووم، ځان غوښتونکي. ځینې کسان په هر حالت کې یوازې د ځان او د ځان د ګټې په اړه فکر کوي. مثال، که پوه شي چې تاسو یو څو پیسو ته اړتیا لرئ، نو دی به در باندې مخکې شي او د خپل مشکلاتو بیانولو تمثیل به درته شروع کړي. دا کار د دې لپاره کوي تر څو تاسې ترې د مرستې توقع ونه لرئ. دا ډله کسان هم د ملګرتیا لپاره مناسب نه دي.